نو قرآن سے فرمائی یا ایوہ النبی حسبک اللہ، اے نبی کافی دے استاد پارا ذات دا اللہ، دا ہر صد پارا کافی دے، دا امداد، دا تعاون، دا حفاظت، دا ہر قسم حالت برابرولو والا ذات استاد پارا کافی دے، یو دا اللہ ذات، حسبک اللہ استاد پارا کافی دے یو اللہ، بلا اسباب، بلا اسباب تعاون و امداد کا ان کے سوک دے اللہ، اسباب و ماتات ہوتا ہو یو ملگر دبل سر امداد کی بل دبل سر امداد کی، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ یو مسلمان دبل مسلمان سر امداد کی اللہ دا امداد کی، نو دا یو مسلمان دبل مسلمان سر امداد کول تعاون کول نو دا خوشتا خدا دا اسباب تحت دے، دا لاندی دا اسباب ندا، پڑھن شیو چتولے تاثر سوک پڑھنو چت کی، دارنگی یو کار تا تگرانی بل تاثر کینی کار دا سر سر تورسی، نو دا تعاون دا اسباب لاندی تعاون دے، دا مخلوق سرا شتا یوم تعاون و نصرت و امداد دا اللہ رے چاگا بلا اسباب دے، بلا اسباب، نو حسبک اللہ مانا دارا چی بلا اسباب ستا معاون و ستا تعاون و تر پر کافی ذات اگا اللہ رے، ومن اتبعاکا من المومنین، او دا دویم دا اسباب لاندے خبر را سمانا، او آغا چی تابدار دستا من المومنین دا مومنانونا، زکا مومنین ٹکے ویلو چکا نورو او آغا اس تابدارو نگوری آغا کافی نو خواہ، منافقان تابدارو ظاہر کی، زان بیار وقت تیار گنا لالکڑے چر گیم، او چی موقع برالا نو بیا بے پیغمبر پڑا گا پرے وستا، نو زان تابدار اسی گنل دانا ومن اتبعکم من المومنین، او آغا جستا تابدار دی دا مومنانونا داستا دا پارا دا تعاون او دا امداد او دا نصرت او دا تائید، یعنی دا نور چان تائیدونا مغوالا، دا نور چا تعاونونا دا بے فائدی دی او دا پائیدار ندی، ومن اتبعک من المومنین ستا سر تائید دا مسلمان دا مومن صحیح کامل دا کافی دے، کہلے قرآن فرمائی کنا پا یوشتم سپارہ کیوں گورا التا اللہ رب العزت پڑھن بنائی صفا دا یوشتم سپارے دا خبر کئی کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، آیت نمبر 50 تے سورہ عنکبوت، کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کافی دے اللہ زما استاد ترمیانزو زما استاد ترمیانزا گواہ، یعنی دا اللہ کافی والے بس دا کافی دے، خو ہاں ستا سرا دا مومنانو آغا اصل مومنانو تائید و امداد دام اللہ یو سبب گرزولے دے، خو من المومنین ویلے دے چاگا کامل مومن دے، دانا چاگا منافق دے، چاگا پا جنگ احد کم بیا تیختو کڑلا 300 کسان لاڑن او تختے دن، عبداللہ ابن عبی ابن سلول زانتلوی پوخ مسلمان بزرگ ویلو، زانتے بزرگ مسلمان ویلو، و دمر ظالم انسانو چی کم زائی کی پیغمبر تا نقصان رسیدے لے پا مدینہ منورہ کنو دا دبا پا کلاسو، دا دبا پا کلاسو یا پا برای راسو او کاغا بنونو دا دبا پا کلاسو،
سمرا منافقین د ځان سره 300 چې تا نه په عین جنگ کې هغه واپس کی او تا په ډاګه پریدي نو قرآن وی ومن اتبعک من المؤمنین چې ستا خالص تابعدار دي د مؤمنانو نه دا تعالی کافی دي بس لګ دی وی او د کار دی وی وی شاعر وی کنا چې جلسو تا چوتا جلسو تا او جنډو تا جت نشتا د شمار سړی په کار دی خو د کار سړی په کار دی لګ دی وی خو چې سم وی برابر وی کلک وی اور تابعدار د قرآن او د سنت وی بس لوی کثرت دی وی تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى چې ته په ګمان کې شو ډیر شی دی او زړونه مختلف دي دا سنا کپرای الله ډیرواله نه الله د صحیح خروالی مسله کوي د کپروالی مسله نه چې کپرای ډیر شي نه الله د کروالی خبره کوي چې کرواله سمروي فقليلا ما يؤمنون قليلا ما يؤمنون او صحیح نو قرآن وی ومن اتبعک آج ساتا بیدار دی من المؤمنین د مومنانو نا دا در لکافی دی کدا نور ټول دنیا بل طرف توی تال دا کافی دی تال ذات د الله کافی تال د خپل ملګری مومنان کافی خپل تابعدار د لکافی ټول دنیا دی وای کنه بل څه او باس چې تاسو را د الله امدادي او تاسو را د خپل ملګری وی دنیا په بل طرف باندې روانه خو لیکن مساله بدرتا الله حواری فتح او غلبه به الله درکې الله رب العزت دی زمونږ استاد سم استقامت په دین او په قران او په سنت باندې راولي الله په توحید او په سنت باندې زمونږ استقامت یواله محبت اتفاق او اتحاد غراولي الله زمونږ د توحید او د سنت کار والی د دین کار والی د قران او د دعوت کار رانوالی الله رب العزت په دې کې د سمرا مرستا معاونین او تعاون کون کې دی الله ته خوشاله لري د دنیا او د آخرت په خوشاله مالامال لري الله رب العزت بیمارانو ته صحت کامله عاجله ورکي الله سمرا وفات شوی مسلمانان دي ته مغفرت کامله ورکي وصلی الله